څه زمانه وړاندې به واده ښادي په ډېر درز دروس سره کولی شول. 10 ورځې مخکې به د هلک د کوره د جینۍ کور ته شمې د اورا په شکل کې د شپې پر مهال وړلې شوې. د دغه شمو تابیا به د هلک لخوا رشته دارانو وار په وار کوله او په باقاعده ډول به د سورنا ډمامو سره د رقص و نڅا پروګرامونه کېدل. د یو کلي مولانا صاحب به په دغه غرب غروب ډېر قارېدلو او د واده کور ته به ورتللو چې ډمان منع کړي. بیا یو وخت داسې راغی چې د مولانا صاحب د زوی واده راجوړ شو او د زوی یارانو دوستانو یې پکې ډمان راویستل. په کلي کې ډمانو ملک په بل اخیستی و. د واده په ورځ مولانا صاحب هم په ډولۍ ورپسې و. په جنجانو کې یو کس زړه وکړو او مولانا صاحب ته یې وویل تاسو خو په دې ډول وهلو ډېر بد ګڼئ او په پردو ودونو کې پرې د قهر او غوسې اظهار کوئ، خو نن ستاسو د زوی په واده کې ډولونه وهل کیږي او تاسو هیڅ نه وایئ. مولانا صاحب وی پرېږده سړیه، موزیر شی دی، وهل یې پکار دي. د دې قصې نه یوه خبره دا محسوسیږي، معلومیږي، واضحه کیږي چې مونږ همیشه د پاره ریاکاری کوو، بل ته ځان ښایو، خو کله چې داسې حالات په مونږ باندې راشي بیا زمونږ نه دین او اسلام هر څیز هیر وي.